د ډیوه رادیو لیدونکو او اوریدونکو دا وخت زه د مندڼي په ژرندو کې ولاړ یم. په دې کې 15 پله تاویږي، 15 چکۍ دي پکې، 15 ژرندې دي پکې. د ژرندې مالک سردار حسین صاحب زموږ سره دی. موږ تاسو ته اوس ښایو چې ژرنده دننه څنګه ده او د ژرندې بېله پرزه او دا چې کوم پارټس دي چې غنم جوار میده کوي دغه پل تاویږي. د دې کمې برخې یې دا راته ووایي. تاسو له زه مایک در کومه او تاسو به موږ ته دغلته ځایونه ښایئ. ښه دغه چې کوم دسترخوان پروت دی خلک دا وایي چې دا پل پې څنډي دا به پخوا سپو تخته او څه نوم به یې ورته وایي. خو بهرحال که تاسو لپاره څه نوم نه وي نو زموږ ته دننه ځایونه وښایئ. مایک ځان سره واخلئ. دا مزې دی کنډه ده، د دې دغه کنډه ده د دانو. دا هغه شپېلۍ ده، دانې راځي، دا ناوګۍ ده، دې ته راغورځېږي د شپېلۍ ناوګۍ نه کاڼي له راځي. دا ټکټکې دا دانې راغورځوي. دا چې دی نو کار بیا نه کوي، دانه بنده شوه چې دا شوري دانه روانه شوه. دا چکۍ ده، دا منځ کې پکې سسکورۍ ده او دغه سسکورۍ کې لاندې تیر دی، تیرک ورته وایي. او تیرک نه لاندې سرخ بچه ده او سرخ بچې نه لاندې سرخ دی او سرخ د لاندې مرغک دی او مرغک د لاندې ټکۍ ده. د دې کارونه څه دي؟ هغه سرخ ته اوبه تاووي، اوبه دا کاڼې تاووي، سرخ دا کاڼې تاووي. او سسکورۍ په کاڼې کې ده چې دا دی نو بیا نه کوي، کاڼې بیا داسې نه تاویږي. او مرغک هم د کاڼې تاوولې یو پرزه ده او ټکۍ هم د هغې مرغک د لاندې پرته وي. دا هر څه په اوبو کې دي، صرف د دې کاڼو نه او د دې سسکورۍ نه. د ډیوه لیدونکو او اوریدونکو د ژرندې پلونه، د ژرندې هغه کوټه چې هغه د ژرندې ګودام دی هغې ته رالو او په ژرنده کې د 15 کالو تجربه لرونکی ژرندهګړی سعید زموږ سره ولاړ دی چې دی د ډېر لرې ځای نه راغلی دی. د مردان د سودم رستم د علاقې سره دوی تعلق دی. من نه مونږ 3 کیلو مزه اخلو من کې او جوار کې چې کوم دی نو 4 کیلو جوار کې 4 کیلو من کې چې کوم دی نو من جوار چې راوړي 4 کیلو مثبت کټ کیږي او من غنم چې راوړي 3 کیلو به کټ کیږي. په پیسو باندې چې کوم دی نو من چې کوم دی د غنمو په 1.5 سل باندې وړو او د جوار په 200 وړو. او خو د میلمستیا خاطر کوی او له 100 روپۍ سړی کمې راکړي نو څه خبره نه ده. د ډیوه لیدونکو او اوریدونکو تاسو د سعید نه خبرې واورېدې. تاسو ته به اوس ښایو چې د نیر د اوبه چې د ژرندې پلونه تاووي د دې څه حالت دی، څنګه دا راځي. د ژرندې بار طرف ته به وځو او د سردار حسین نه به تپوس کوو چې د ډېرې زمانې نه په دې ژرنده کې کار کوي چې مخکې دا اوبه څنګه وي اوس څنګه دي او د دې اوبو چې دا نیر د کم ځای نه راغلی دی د دې خلکو نه ډېرې ګیلې هم لري. نو دا خبرې به هم ته بار اورو. راځئ چې بار وګورو چې دا اوبه څنګه د پلونو ته راځي. د ډیوه رادیو لیدونکو او اوریدونکو د مندڼي د ژرندې بهر ځای ته راووتو چېرته نه چې د نیر اوبه په ژرنده ورسمیږي او د ژرندې 15 پلونه دي هغه تاووي. سردار حسین صاحب نه به تپوس کوو چې د یو زمانې نه دوی دا ژرنده چلی چې مخکې دا اوبه څنګه وې اوس څنګه دي، کمې ګیلې لري د دې خلکو نه. سردار حسین صاحب دا اوبه وړاندې څنګه وي اوس څنګه دي؟ تاسو خو د دې نه ډېر ګندونه مندونه راوباسئ. یاره جي بس موږ د وروڼو بایګانو ته دا خواست دی چې دا اوبه به مخکې خلکو څکلې د دې وجه باندې چې دا هر بوټي والې ویل دا یو دوی اوبه دي. خو لیکن اوس موږ د خلکو داسې کړی چې سپی مردار چې ورته راولي که چیلې یا ګډه چې کټه غټ میخه څاروی مردار چې دې ته راولي هسه کې لیټرینونه یې ورته ایستې دي. دا اودس چاره دا هم پکې نشي کولی. بله خبره داره چې د ماشومانو پیمپرې تاسو وختي ماتوي چې پیمپرونه ډېر تنګ رالو. دا د خیر دی دوی په خپل هم کتې شي چې راشي په دې لار ځي راستانه شي دا پیمپرې دي. نو دا هم لکه خلک د دې هر یو شي دپاره خپل ځای نو هغه هم دوی دې نیر ته راولي نو هغه هم مرداري ده. نو بس هغه هم لګي په دې کورنو خوا دې خوا بس جالونه تاسو هر څه ولیدل. دا چې د بهر نه کمې اوبه په دې ژرنده ورسمې شوي دي نو دې ته تاسو څه وایئ؟ او شوټ ناوه ناوې ورته وایي او دغه د لرګي پیپونه د لرګي پیپونه د اوسپنې دي. نو دا چې کوم پایپونه دي لاندې دا زه ګورم ډېر په داسې حالت کې دي چې اوبه ترې دارې هم وي او د پاسه پرې ډېر پلاستیکونه او ډېرې جاخې ماخې هم پرتې دي. د دې د مرمت تاسو څنګه کار کوئ؟ څومره وخت دا کار کوي؟ دا ناوې چې دي نو اوس مې د اوسپنو اچولي دی 3 کال دی
او مخکې هم د لرګي اچولې به 6 کاله کار کوم نو لرګي 6 کاله کار کوم نه نو د دې اوس دریم کال روان دي که نه اوس هم اچوي ښه دا ډېر وخت کار کوي دا به کوي 10-12 کاله بوږي ښه دا اوبه چې کومې د پل باندې ورسمې دي نو دا بیا څه کوي لاندېدار اورېدونکو ته ووایي ځکه چې ما تا خو پې پوه یو خو ډېر اورېدونکي لیدونکي داسې دي چې هغه وایي چې را د دې اوبو به څه کاري د دې اوبو دا کار دی چې د ناوه کې ورځي سرخ وي سرخ تاوي او سرخ بره کاڼې تاوي او کاڼې وړه مې ده کاڼې وړه مې ده ډېره مننه د ډیوه ریډیو لیدونکو او اورېدونکو د سردار حسین صاحب نه مې تپوس کوو دوی وایي چې په 1888 کې دا ژرندې جوړې شوي دي او د دې ریکارډ په ملکان کې د اریګیشن په ډپارټمنټ کې پروت دی نو دغه یوه ژرنده وه چې تاسو ته مو ښودله او څنګه کار کوي د ژرندهګړي کمې مسلې دي هغه هم تاسو واورېدې خلک څومره د دوی سره کومک کوي خلکو ته څومره فایده ده دوی ته څومره فایده ده حکومت ته څومره فایده ده او تاسو په خپله باندې دغه هر څه ولیدل ډېره مننه چې د ډیوه ریډیو او ټلویزیون دغه د ژرندې په اړه مو خوندور رپورټ واورېدو